السلام علیکم ملګرو، که څوک هم فیسبوک او واتس اپ استعمالوي نو دا ویډیو خاص تاسو لپاره ده. وروسته به خپه په فیسبوک او په واتس اپ کې یو نوی فراډ راودرې او بیا به وروسته ډېر زیات خپه خو ویډیو راسره مکمل وګورئ ملګرو. د سیټ چې راکس ښکاري دلته مکمل معلومات درکړي دې سره یو فراډ شوی دی د کس سره او هغه سره بیا ډېر مجبوره کړی دی په یو کار باندې. نو ملګرو تاسو هم بیا داسې کېدلی شي بیا هم مجبوره کوي بیا به نه پیسې غواړي خو دا ویډیو راسره مکمل وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې ټولو پښتنو ته ورسي. زموږ پښتانه اکثر په دې خبرو باندې د خلکو سره خبرې کوي. دا یو داسې قسمه زنانه راوتې دي چې دا تاسو ته په واتس اپ باندې رینګ وکړي ملګرو، خو د دې کس د خولې نه واورئ چې دا ته مکمل تفصیل وښیي او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې ټولو پښتنو ته ورسي. هم پښتانه اکثر ګورې دا غلطي کوي ښه دا غلطي ګورې ځان نه وباسئ ګوره وروسته به ډېر خفه یې. یو مسافر را سره رابطه وکړه هغه وی چې د فیسبوک یو پیج نه را سره رابطه شوې وه او بیا واتس اپ ته لاړو بیا ویډیو کال وکړو بیا یې زما نه سکرین ریکارډینګ وکړو په هغه سکرین ریکارډینګ کې اول یې ما ته ځان وښو او بیا یې ما ته ویل چې یاره ځان راته وښیه ویې ما چې ورته ځان وښو نو سکرین ریکارډینګ یې رانه وکړو او یکدم یې راته راولېږه اول یې ویل چې 10,000 ریاله راولېږه بیا 15,000 بیا 3,000 نو د غریب سړي دپاره خو 500 ریاله ومو ډېر شی دي اوس مې وی بلیک میل کوي نو دا ویډیو در سره شیر